خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه د تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان اکویا ولې مونږ ته نه وباسي خبرې وکړه نور څنګه بېشکه دی والا چې خیر بیر ها خبرې وکړه ورسره نور څه دی څه کار دی هیڅ جامې ولې مکتب یم څه دی نحن وایي ته ورته خپل نوم ولیکه تنو خپل نوم ولیکه علي تیارې ده سیند ویرې ده علي تیارې ده الله دې ساتل ورته زما نوم ولیکه منو ده ولیکه منو ده دې دا قاب ته لاندې وایي قاب دی دا خو قاب وایي بدله دې ورته وایي ته ورته وایي کومه څه لیکل کېږي دې ورته کومه څه لیکل کېږي نشه فی فی ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گل او کار مار شي کې السلام علیکم کور پراته او ته ګیره دې غټه کار کوي ګیا ګیا جرا و څه دی سنت طریقه ده وصل څه کار دی خایستا افغانستان چاپلقې نشته وګوره کالي نشته ده ولې خالي بما هو خلیصه کالي دې شته وایي کوي نه نه ولې خالي نشه پیسې دغسې کار کوي خرچه پې وکړه نو څنګه کې فضله سړی ښه سړی دی نو نه زه نه پوهېږم افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو یو بابا یو هغې ته وایي یو یو کم وا اخته کم کی اخته ډېر دي ډېر خایستا افغانستان اول سودا مودا شوي سي وعدم پې وکړي په دې واده دې دونه ډېر روپۍ دې پې ورکړي ګلستان د خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر ولایت ګلستان د خایستا افغانستان خایستا افغانستان تمو خوشحال کړه زورېدلې ولسونه ښایسته ماشاءالله ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان شکېدلې دا ورته وکړه خرچه پې وکړه نو د باندې ښایسته افغانستان
رانا د سپینې یو کوي بل یو بابیو بل یو بل بس چپلخي مپلخي وای سره دې نشته کنه او کالي خو وخت کنه ایوه سپینې سولې راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان چې نور شي ختم دا بدمخي تور تمونه دا خور ده افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. میرویس خان د ښایسته افغانستان ښایسته. د فضل زړه ډیر نرم دی او خپل مسلمانانو ورونو سره زړه خواخوږی کوي. دا په دې پوهیږي چې د الله تعالی د بندګانو سره مرسته او کومک الله تعالی به له تا سره مرسته او کومک کوي. دا بیچاره ډیر د زړه نه نرم دی. راغلی چېرته د الله تعالی کور دی، څه مشکل لري تاسو به پوهیږئ په دې باندې. ماجد شته خو اوبه نشته، ماجد لرو خو د اوداسه اوبه نه لرو، او هم شاوخوا کورونه نه لري. د قدرمن مولوي صاحب سره خبرې کوو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړه. افغانستان ښایسته افغانستان غرب یا تا ته پاته نشته ښایسته. الله رب العالمین فرمایلی دي چې د ټول شیانو یعنی د جاندارو د ساوالو د انسانانو د حیواناتو حتی چې د نباتاتو ژوند چې دی دا په اوبو دی. اوبه د الله تعالی په نعمتونو کې ستر او عظیم شان نعمت دی. چونکې موږ د دغه ساحې دغه مسلمانان د خلک د الله تعالی د دغه عظیم شان نعمت نه موږ په دې وخت کې یو قسم لکه محروم یو، ځکه اوبه شته دی خو صحي اوبه نشته دی. نو د دې وجې نه موږ د دغې عطا خیریه بنسټ نه دا غوښتنه ده او دا غوښتنه او دا تقاضا ده چې موږ ته د دغې صحي اوبه دوی بندوبست وکړي. الله تعالی به دوی ته اجر ورکړي او دغه ټول مسلمانان چې تاسو یې وینئ هغه د دوی وس او توان نه لري چې ځان ته دغه صحي اوبه دوی څه کې برابرې کړي. د دوی زموږ نه دغه غوښتنه ده چې دوی انشاءالله دغه کار وکړي او الله به دوی ته اجر ورکړي. د نوم نه هم دغه معلومیږي چې خیریه بنسټ یعنی هغه بنسټ چې هغه خلکو ته خیر رسوي، مسلمانانو ته عام الفایده کارونه کوي. نو دوی د زیات د ترقۍ په هیله باندې. السلام علیکم ورحمة الله. مننه. قدرمن مولوي صاحب خبرې وکړلې. اوبو ضرورت دی. هر هغه چېته چې د الله تعالی کور وي او اوبه نه لري نو انشاءالله اوبه به ورته وباسو، ځکه الله تعالی موږ او تاسو پیدا کړي یو د امتحان دپاره. انشاءالله د صحیح اوبو بمبه شروع کوو، کار شروع کوو، تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي. خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. الحمدلله ثم الحمدلله. نن یو ځل بیا د الله په کور کې د صحیح اوبو بمبا کار شروع کوو، د قرآن پاک په تلاوت تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب العالمين دغه صدقات خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث په حواله باندې د اوبو انتظام کول کوی استل دا صدقه جاریه ده. الله تعالی دې دا صدقه جاریه وګرځولې کی چونکه د رمضان مبارک میاشت په دې کې نفلی صدقه دا په فرضي حسابيږي او فرضي صدقه په اویا او فرض د حسابيږي. الله د اویا او فرض اجر ورکړي. او د الله د درنه موږ دا امید لرو چې دا به ان شاء الله په فرضي صدقه د حسابيږي، نفل خلاصه دا په فرض حسابيږي. او الله تعالی دې د خپل دربار قبول او منظور کړي. او الله تعالی دې رئیس صاحب ته او د دې دغه کوم بنسټ چې الله دې نور ته ترقي ورکړي او الله دې ته مزید توفیق ورکړي د امت مسلمه د مسلمانانو د خدمت لپاره. الله دې عمرونو کې برکت واچي په مال او سر کې او الله دې موږ ټول باندې رحم وکړي. الله دې موږ ټول اخره خاتمه په دې کلمه توحید کې انشاء الله. خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو غرو وطن دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان